سلامونه ستړي مشئ په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. نن تاسو ته د برازیل څخه څنګه بخښنې سره څنګه کاناډا ته رسیږئ او کاناډا کې ژوند په کوم ډول کوئ او تاسو په کوم طریقه داسې کاناډا ته ځان رسوئ. ګوره ډېر افغانان کوشش کوي چې د برازیل د لارې څخه کاناډا ته راشي، مکسیکو ته، مکسیکو نه بیا امریکا ته، امریکا نه بیا کاناډا ته. کاناډا ژوند بهترین ژوند دی، په دې کې شک نشته چې څومره افغانان دلته راشي په کاناډا هیڅ تاثیر هم نه کوي. موږ تاسو راځو چې په کومو ډولو یا په کومو مرحلو باندې تاسو کولی شئ چې کاناډا ته ځان ورسوئ او مشکلاتو سره مخامخ نشئ او د مرګ سره مخامخ نشئ. لومړی مرحله پولیسو ته تسلیمیدل. کله چې کاناډا ته په غیر قانوني توګه داخل شوي، لومړی باید ځان د کاناډا سرحدي خدمتونو ایجنسي CBSA یا د کاناډا شاهي پولیسو RCMP ته تسلیم کړئ. په دې توګه تاسو ځان د دغه هیواد قانوني چوکاټ ته داخلوي او ثابتوئ چې د کاناډا قوانینو ته غاړه ایږدئ او کاناډا ته لومړنی ګام مو په ښه نیت سره ایښی دی. سر مو خلاص شو؟ مهم موضوع دی. دویمه مرحله وکیل ګمارل. کله مو چې ځان تسلیم کړ، له هغه سمدستي وروسته باید د قانوني وکیل په لټه کې شئ. د وکیل نیول په دې خاطر هم مهم دی چې د کډوالۍ قانون پیچلې پروسې لري او په یوازې ځان یې مخې ته وړل ستونزمن دی. د وکیل موندلو لپاره په خپل اړوند ولایت کې له حقوقي ټولنې سره اړیکه نیولی شئ او هغه به د وکیلانو لیست او د هغوی ځانګړتیاوې وړاندې کړي. د کډوالي وکیلانو ته ټولنه امیګریشن لایرز اسوسییشن هم په دې برخه کې یوه ارزښتمنه سرچینه ده چې تاسې په دې برخه کې هم وکیل پیدا کولی شئ. که د وکیل ګمارلو مالی امکانات در سره نه وي، په دغه صورت کې وړیا یا کمې بیې حقوقي مرستې لارې هم موندلی شئ. ځینې ادارې لکه لیګل اید سوسایټي او کنیډین کاونسل فور ریفیوجي هم د اړمنو کډوالو لپاره وړیا قانوني خدمتونه وړاندې کوي. خپل ګمارل شوي وکیل ته د خپل سفر په اړه هر څه په مفصله توګه ووایئ، ځکه چې وکیل ته وړاندې شوي معلومات در سره د پناه غوښتنې په کیس کې ډیره مرسته کوي. دریمه مرحله د پناه غوښتنې دوسیه جوړول. د خپل ګمارل شوي وکیل په مرسته په کاناډا کې د کډوالۍ یا پناه غوښتنې په پار خپل قانوني کار پیلولی شئ. د دې لپاره باید لاندې څو مراحله طی کړئ. د دعوا ثابتول. وکیل به مو مرسته وکړي چې د IRCC ادارې ته د پناه غوښتنې دوسیه جوړه کړي. تاسو باید مفصله شخصي تاریخچه او د هغه دلایل وړاندې کړئ چې خپل هیواد ته بیا ستنېدل درته ویرونکی او ننګونکی ښکاري. د وړتیا ثابتولو لپاره مرکه انټرویو. کله مو چې ادعا ثابت شوه، د IRCC او یا هم CBSA یا کارکوونکي به در څخه د وړتیا ثابتولو په پار انټرویو واخلي. دغه انټرویو د دې له امله هم مهمه ده چې پکې ثابتېږي رښتیا هم د پناه غوښتنې مستحق یاست که نه. مهم موضوعات چې ډېر مهم دی. پناه غوښتونکي ته د رسیدنې غونډه. که چیرې ستاسو د پناه غوښتنې ادعا له شرایطو سره سمه وبلل شوه، تاسو به د IRB یا امیګریشن اند ریفیوجي بورډ په لاوي سره استماعي غونډه ولرئ. ستاسو ګمارل شوي وکیل به تاسو ته د غونډې ته آماده کړي. په غونډه کې باید په خپل اصلي هیواد کې د شته ویرې او زورونې په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړئ. پریکړه. IRB اداره ستاسو د ادعا په اړه پریکړه کوي. که ادعا مو ومنل شي، تاسو به د خوندي شخص په توګه وپېژندل شئ او د دایمي استوګنې غوښتنه هم کولی شئ. د بیا کتنې غوښتنه. که چیرې ستاسو ادعا رد شي، نو له رد شوي کتبي سند څخه وروسته د 15 ورځو په جریان کې کولی شئ چې د کډوالو چارو د بیا کتنې ادارې RAD ته د دغه تصمیم په اړه اعتراض وکړئ. څلورمه مرحله د کډوالو پروسه. کله مو چې د پناه غوښتنې درخواست پروسس شو، تاسو باید له قوانینو او خپلو مسؤلیتونو باخبره واوسئ. د لاندې
ځینو اړخونو په اړه باید وپوهیږئ. توقیف: که چیرې توقیف او زنداني شئ، په دې موده کې تاسو د قانوني وکیل، ترجمان او بیا کتنې حقوق لرئ او ازادېدلو لپاره هم درخواست ورکولی شئ. کار او تحصیل: کله چې د خپلې کډوالۍ وضعیت پر برخلیک لپاره انتظار باسئ، په دې موده کې تاسو د کار او تحصیل لپاره اجازه ترلاسه کولی شئ. روغتیا ساتنه: تاسو د IFHP پروګرام د روغتیا ساتنې لپاره واجد شرایط یاست. دغه پروګرام محدود او موقتي روغتیايي خدمتونه درته وړاندې کوي. ټولنیز مرسته: اړونده ولایتونو او سیمو ته په پام سره ټولنیزو مرستو پروګرامونو ته لاسرسی موندلی شئ چې د نورو ښېګڼو ترڅنګ مالي او د هستوګنې خدمتونه وړاندې کوي. دغه احتمالات حتما له خپل وکیل سره په جریان کې واچوئ. 5مه مرحله: په کاناډا کې اقامت. د کډوالۍ له بریالي غوښتنه وروسته د دایمي استوګنې لپاره هم غوښتنه کولی شئ او په دې ټوکه په د کاناډا د اصلي اوسیدونکو په څیر له خدمتونو برخمن واوسئ او غوره فرصت به لاس درځي چې په خپل نوي کور کې بهترین ژوند جوړ کړئ. دایمي استوګنه: څومره ژر چې ممکنه وي د دایمي استوګنې لپاره غوښتنه وکړئ. دغه پروسه تر څو میاشتې پورې وخت نیسي، خو کله چې دایمي استوګنې حالت خپل کار خپل کړئ، په دغه صورت کې له ډیرو ګټو او مزایونو برخمن کیږئ او د کاناډا د اصلي اوسیدونکو په توګه په دغه هیواد کې ازادي لاسته راوړئ. کاناډا طبیعت: کومو په کاناډا کې له 5 کلونو 3 کاله تیر کړی وي، نو د کاناډا طبیعت لپاره درخواست ورکولی شئ. د کاناډا طبیعت له اخیستو وروسته له نوو لکه سیاسي فعالیتونو کې ونډه اخیستنه او د رای ورکولو له حقوقو برخمن کیږئ او د تقاضا په صورت کې د منصفه هیئت په توګه هم مسؤلیت ترلاسه کولی شئ. کله چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، برازیل یوازینی هیواد و چې سمدستي د افغانانو لپاره 6,000 بشردوستانه ویزې اعلان کړي چې یاده پروسه له ایران او له پاکستان پیل شوه. په یاده پروسه کې لږ تر لږه 15,000 افغانان د برازیل هیواد بشردوستانه ویزه ترلاسه کړي چې پاتې په یادو هیوادونو کې د ویزې ته په تمه دي. افغانان له برازیل څخه د امریکا او بیا تر کاناډا پورې نوي قاچاقي سفر تجربه کوو چې له ننګونو خالي نه و. یاد قاچاقي سفر چې 1.5 میاشت وخت نیو، افغانان د اتلانتیک او ارام سمندرونو بیا د پاناما تر ځنګله او له 14 هیوادونو له مرزونو څخه تیر او په کاناډا پای ته ورسوو. د افغانانو په شمول ټول کډوال د امریکا د نیویارک ایالت او پلټسبرګ سیمې څخه د کاناډا مونټریال ته داخل شول چې د کاناډا د سرحدي CBCA پولیسو لخوا یاد مرز په عادي توګه د کډوالو پر مخ پرانیستی و. کډوال پرته له کوم خنډ څخه کاناډا ته په ډېرې اسانۍ داخلېدلی شو. د CBC پولیسو لخوا له کډوالو سره ډېر ښه چلند کېدو، حتی په سلو کې 50 کسانو ته IRCC په هغه راغلس کې 4 کلنه اسناد ورکول. اوس مهال کاناډا ته اوښتل. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له سقوط وروسته ګڼ شمېر افغانان د هیواد له بد وضعیت امریکا او کاناډا ته په قانوني او غیر قانوني لارو راغلي. کوم افغانان چې په لومړیو کې یادو هیوادونو ته راغلي وو، ورسره همکاري زیاتې وې چې د وخت په تېرېدو او د امریکا او کاناډا په منځ کې کوم قانوني پلی شوی همکاري هم کمې شوې دي او د اوس څوک نشي کولی د امریکا او کاناډا له سرحده د تیر په څیر آزادانه تیر شي. پایله: په کاناډا کې د پناه غوښتنې مسیر ښایي پیچلی وي، خو ناممکن نه دی. په دغه مسیر کې ځینې لارې چارې لکه محتاطانه ګام اخیستنه، صبر او قانوني مرستې ترلاسه کول درته لازمي دي. د پناه اخیستنې په دې سفر کې نه یوازې دا چې تاسو د کاناډا په خاوره کې پناه اخیستلو لپاره هڅه کوئ، بلکې د کاناډا ټولنې او لا زیاتې تنوع لپاره هم د کاناډایي ټولنې سره مرسته کوئ. په دې پروسه کې باید ځینې مهم ټکي لکه صداقت، راستي او قانونمندي په پام کې وساتئ او د کاناډا معیارونو او ارزښتونو ته وفاداري پاتې شئ. ما بارها ویلي دي چې صداقت کولی شي چې تاسو خپل هدف ته ورسوي. همیشه صادق اوسئ، همیشه رښتیني اوسئ، همیشه کوشش وکړئ چې قضاوت فیس تو فیس ونه کړئ. یو انسان هیڅ کله چې ګورئ په هغې قضاوت مه کوئ. هغه انسان یو ځل وپېژنئ چې هغه څرنګه انسان د هغې نه وروسته تاسې قضاوت کولی شئ. نو دغه ډېر مهم ټکي چې تاسو ته ما وړاندې کړل په دې هیله چې یو څه مو زده کړي وي. نو که چیرې همدغسې ویډیوګانو تاسو غواړئ نو منتظر یم.
کمنټونه باید ولیکئ او کمنټو کې مثبت خبرې ولیکئ ترڅو زه تشویق شم او تاسو نور ویډیوګانې جوړ کړم. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم او کمنټ کې ولیکئ چې بله کوم ویډیو غواړئ چې تاسو ته آماده کړم. ښه ورځ، ښې شپې ولرئ. خدای پامان.